سلامونه ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. یو ځل بیا ستاسې لپاره داسې ویډیو جوړوم چې زه په دې ویډیو کې تاسو ته د فیسبوک شپږ داسې سیټینګونه ښیم چې هغه به تر ډېرې اندازې پورې پټ وي او ډېر کارېدونکي به وي او ستاسې لپاره به ډېره مرسته وکوي او تر ډېرې اندازې پورې د دې امکان شته چې شاید تاسې دغه سیټینګونه په فیسبوک کې نه یې کار کړی او یا هم تر اوسه ورباندې نه پوهېږئ. نو راځئ دا شپږ سیټینګونه یو په بل پسې درته ښیم. لومړی درته ښیم د هغه ملګرو انپرینټ کول چې هغه ناټ انټرسټ له ستاسې له اکاونټ سره، معنا چې هغه نه ستا اکاونټ ته نه لایک کوي نه کمنټ کوي او نه در سره هیڅ ملګرتیا پالي، هسې په ملګرو په لیست کې در سره پروت دي. څنګه کولی شو موږ دغه غیر فعاله ملګري دغه ملګري له خپل ملګرو څخه وباسو؟ فیسبوک ته راځو، دغه په خپل فیسبوک اکاونټ باندې کلیک کوو، لاندې راځو، مازې دغه اباوټس لیکلی دی، دغه اباوټ لیکلی دی، په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په اباوټ باندې کلیک وکړ اوس لاندې راسئ، داسې راسئ، دلته اوس ستاسې ملګري راځي، دغه دی ګورئ تاسې دا اوس ستاسې ملګري را خلاصېږي په دې ځای کې. اوس دا زما د فیسبوک ملګري دي. کله چې مې په دې باندې کلیک وکړ دغه منیج باندې کلیک کوم، دا منیج په دغه سر کې راځي. کله چې په منیج باندې کلیک وکړ له هغه څخه وروسته دغه هغه ملګري دي view your friend by category to manage them more than easily. Last interest spread no multiple friend. دا چې کله ورویه دا هغه ملګري دي چې تاسو ته نه لایک کوي نه کمنټ کوي خو ستاسې سره پراته دي، او دا هغه ملګري دي چې تاسې ګډ ملګري له هغو ملګرو سره نه لرئ. نو تاسې به دغه اول اپشن کلیک کړئ چې معنا ناټ انټرسټ ستاسې سره داسې دا زما سره دا یو ځل اوولس داسې ملګري دي چې هغه زما سره نه لایک کوي او نه ماته کمنټ کوي، هسې زما د ملګرتیا په لیست کې را سره پراته دي. نو کله چې زه غواړم دا انپرینټ کړم دغه سلیکټ ملټیپل باندې کلیک کوم. کله چې په دې باندې مازې دا سلیکټوم، کله چې مې دا سلیکټ کړو یوه بټنه هغه کلیک ور باندې کوم چې هر څونه ملګري دلته یي هغه تاسې سلیکټ کړئ. زه ورباندې په یوه بټنه کلیک کوم لکه ورته ګورئ اوس جواد انصاري دی. اوس زه دا ډېر خلک په دې خاطر نه انپرینټ کوم ځکه چې دا داسې ملګري دي زما چې یا اکاونټونه بند دي د اوس لپاره یا څنګه دي یا دا داسې لیکونکي دي چې هغه زما اکاونټ ته کمنټ لایک نه کوي. نو زه نه غواړم چې دوی انپرینټ کړم. دا یو څو ملګري به زه اوس ستاسې لپاره انپرینټ کړم. دا دی اوس انپرینټ باندې کلیک کوم. کله چې دا ما انپرینټ کړو اوس دا ملګري زما له ملګرو څخه ووتل له 111 څخه 112. دا و لومړی اپشن، لومړی سیټینګ چې ما تاسو ته ښوولی. دوم چې دی ایواټور په نامه دی. ایواټر داسې یو اپشن دی کله چې تاسې د ډېرو خلکو فیسبوک به مو اوس په اوس وخت کې راخلاص کړی یي، کله چې راخلاص کړئ یو یې خپل عکس ښکارېږي تر څنګ ورسره د یو بل عکس یا تصویر د یو کارټن رقمه تصویر هم معلومیږي. موږ څنګه کولی شو دغه عکس پر خپل فیسبوک باندې ولګوو؟ کله چې په دې فیسبوک مو راخلاص کړئ دغه اپشن په دې سر کې وینئ په دې راسته طرف کې، په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړئ کلیک your own unique water to show another side of yourself. داسې یو تصویر لکه د دغو تصویرانو څخه چې یو دانه انتخاب کې داسې یو تصویر به ستاسې پر پروفایل یو ځلې ښکارېږي، ورسره بل ځلې به ستاسې خپل تصویر ښکارېږي. په دې کریټ باندې کلیک کوم، لوډینګ شروع شو. دوی ماته وایي وایي رنګ انتخاب کړه، له کوم رنګ څخه ته غواړی چې یو تصویر ځان ته جوړ کړې. زه وایم زه له دغه رنګ څخه غواړم. راځم او دلته وایي ته د ویښتانو سټایل انتخاب کړه چې کوم سټایل ویښتان ته غواړې چې هلته وکاروې. زه وایم دا سټایل صحیح دی. له دې څخه وروسته نیکسټ ته راځو. هیر کلر رنګ ورته انتخابوو چې کوم رنګ ویښتان غواړې. زه وایم چې یا دا رنګ صحیح دی، دا رنګ صحیح دی. نیکسټ باندې کلیک کوم، مخ یې انتخاب کړئ څه رقم یې غواړې، دا رقم او یا هم دا رقم او یا هم دا رقم. دلته مطلب هر رقم چې تاسې ځان ته جوړوئ هغه جوړ کړئ، هغه تصویر په خپله باندې جوړ کړئ. له هغه څخه وروسته مازې دا د انتخاب یې کړئ چې په څه رقم شکل کې په څه رقم شو کې غواړئ چې انتخاب کړئ. زه غواړم چې په دغه رنګ کې اوس د اوس لپاره انتخاب کړم. مازې په ډن باندې کلیک کوم. اوس دا پبلیک دی، maybe shared and interested with my friends. انا دغه پسې اپلوډ کېږي هم. اوس دغه زما دا یو تصویر چې دی چې دا ډېرو خلکو پر خپل پروفایل باندې درولی هغه تصویر تاسې دلته جوړولی سئ
او له دې لارې تاسو کولی شئ په دې دا تصویر وکاروئ او اپلوډ یې کړئ. ستاسو پر آی ډي به بیا دغه تصویر هم ښکارېږي، دغه د کوم د کاټن تصویر چې جوړېږي او هغه بل ستاسو خپل تصویر چې دی هغه به هم ښکارېږي. دا دی ګوره په دې شکل باندې ستاسو تصویر اوس پر دې آی ډي باندې ښکارېږي. له دې څخه وروسته راځم درېیم اپشن ته، هغه پیډز ده. زه تاسو ته په دې ویډیو کې یو دانه پیډز درته ښیم. کله چې تاسو خپل پروفایل را خلاص کړئ، د پروفایل څخه وروسته دلته لاندې راسئ دغه بخښنې سره. کله چې تاسو خپل پروفایل را خلاص کړئ، دلته دغه ستاسو د پروفایل اپشن چې دی دلته په دې باندې کلیک وکړئ، دغه پیډز انتخاب کړئ. دا پیډز د دې دپاره دی که چیرې تاسې غوښتل چې یو نوی خبر تازه ولولئ یا یو داسې څه ولولئ چې هغه اوس تازه پورته سوي، یا داسې پوسټونه وګورئ چې هغه اوس تازه اپلوډ سوي، حالا یو سکند کېږي یا یو منټ کېږي یا یو 3-4 منټه کېږي، هغه پوسټونه تاسو په دې پیډز کې کتلی شئ، د یو نوي خبر په اړه باندې، د یو نوي څه په اړه باندې، یا تاسې ته نوي پوسټونه نه ښکارېږي، تاسې غواړئ چې نوي پوسټونه وګورئ. دا دی ګوره زه اوس د دې پیډز ته رالم، یو منټ کې د جاوید امرخیل دغه تصویر چې دی پوسټ کړی دی. 3 منټه کېږي چې د آی پی ایل انډین پریمیر لیګ دا د ټاس اپډیټ راغلی دی، او دارنګه د کریس شینواري هاشمي دغه پوسټ 5 منټه مخته کړی دی. مطلب دلته نو چې تاسې څنګه راسئ، دلته یوازې او یوازې هغه شان ښکارېږي، هغه پوسټونه ښکارېږي چې هغه اوس سوي. یعنې زما سره په ملګرو کې دغه دی اوس تر دې مخکې دا د یو پوسټ وسو جسټ ناو، نو دا تاسې په پیډز کې کتلی شئ ډېر وخت. دا درېیم اپشن و. څلورم اپشن سیلولر ډیټا یوزیج دی. سیلولر یوزیج دلته لاندې راسئ، کله چې لاندې رالاست پول لاندې راسئ، دغه د اخري اپشن دی سیلولر ډیټا یوزیج دی. دلته تاسې لیدلی شئ. دلته څو مهم خبرې دي. یوازې دلته زه اول دا درته ښیم، که چیرې تاسې غواړئ چې ستاسې انټرنیټ کم مصرف سي نو تاسې باید دلته دا ډیټا سیور آن کړئ. کله چې ته دا آن کړې، د دې څخه وروسته تا ته هغه ډیټا په ډېره های کوالټي کې نه ښکارېږي، هغه ویډیوګانې او تصویرونه، او همدارنګه نو ستا د انټرنیټ مصرف چې دی تر زیات اندازې پورې کم راځي. د دې څخه وروسته ته کولی شې چې دغه انتخاب کې دغه اوټو پلی ان موبایل ډیټا ان وائی فای. یعنې د اوټو پلی دا معنا چې د ډېرې خلکو په فیسبوک کې دا ویډیوګانې کله چې د ویډیو راسي خپله ډایرکټ پلی شي، نو دا د په کوم حالت کې ډایرکټ پلی شي؟ کله چې د موبایل ډیټا یا وائی فای په دواړو کې د ډایرکټ پلی شي. ان وائی فای انلی کله چې له وائی فای سره کنیکټ وي یوازې د ډیټا هغه ویډیو ډایرکټ پلی شي، او نیور اوټو پلی ویډیوز، او دا بند کړئ، تا نیور اوټو پلی اپډیټ یې کړئ، ویډیوز یې کړئ، ځکه چې هېڅکله ستاسې په فیسبوک کې بغیر ستاسې له غوښتنې څخه ویډیو پلی نه شي، نو دا به ستاسې د انټرنیټ په کمښت کې ډېر زیات مصرف راکم کړي. او دغه اپشن چې دی دلته دا ویډیو سټارټ ویت ساوند، کله چې ویډیو تاسې چالانده کړئ لاول وارې په فیسبوک کې، نو هغه به غږ نه لري. کله چې هلته ته مازې کلیک ورباندې وکړې، غږ به پیدا کړي. کله چې دا اپشن آن وي، بیا له اول سره لا هم غږ لري. دا و څلورم اپشن. او پنځم اپشن چې دی زه تاسو ته ښیم نن په فیسبوک کې، هغه د ریاکشن پریفرنسز دی. معنا دغه مطلب یې زه اوس درته ښیم. کله چې سیټینګ ته رالاست، په سیټینګ کې به په سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړئ، په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ، دلته به راسئ لاندې دغه ریاکشن پریفرنسز په دې باندې کلیک وکړئ. دلته دوه اپشن دي. که چیرې تاسې دغه لومړی اپشن آن کړئ، دغه لومړی اپشن کله چې تاسې دغه آن کړئ، د نورو خلکو پر پوسټو، پر پیج باندې، پر تصویر باندې تاسې بیا د لایکونو شمار نشئ لیدلی. مطلب دا نه درته معلومیږي چې د دې سړي پر پوسټ باندې دې څو لایک اخیستي دي، یوازې د لایکونو معلومیږي، خو تعداد یې نه درته معلومیږي. او دا دوم اپشن بیا د هغه څه دپاره دی، کله چې ته دا آن کې یا اخلاص کې، بیا ستا د پوسټو هغه د لایکو شمېر چې دی، د هر څه شمېر چې دی، هغه په ګروپو کې یا په پوسټو کې یا پر تصویرونو باندې، هغه نورو خلکو ته بیا شمېر نه معلومیږي چې دا یې څو لایکه اوس اخیستی دي د پوسټ. د سر مخلاصو د اول چې دی د نورو خلکو پر پوسټو دی، او دا دوم چې دی دا د خپلو پوسټو باندې دی. اخري اپشن چې زه تاسې په فیسبوک کې لینکونه کولی شئ. زه خپل پروفایل راخلاصوم، تاسې هر وخت ما پروفایل ته ولاړئ، دلته به زما پروفایل تاسې ته په دې شکل باندې ښکاري. زه یې اوس تاسې ته ښیم، بخښنې سره په دې باندې کلیک کوو، هغه څخه وروسته دغه 3 ټکي وهو، دا ویو اس باندې کلیک کوم. زما آی ډي څنګه ښکاري تاسې ته؟ تاسې ورته وګورئ، دلته راغلی دی واتساپ and 2 other links.
یعنې په دې ځای کې تاسې کولی شئ چې څنګه لینکونه اډ کړئ. ډېرو خلکو دلته اډ کړي د یوټیوب ادرس یي، د ټویټر ادرس یي یا د انسټاګرام ادرس یي. ما چې خلک ډایرکټ کلیک ورباندې کوي، کله چې کلیک ورباندې وکړئ هغه ډایرکټ ځي. ګوره اوس دا دې ما څو لینکونه دلته اډ کړي دي. دا زما د ټویټر آی ډي ده، کله چې کلیک ورباندې وکړئ ټویټر ته دې ډایرکټ بیایي. دا زما د واتساپ ادرس دی، کله چې کلیک ورباندې وکړئ واتساپ ته دې بیایي. او دا زما د یوټیوب ادرس دی، کله چې دې کلیک ورباندې وکړئ دغه ته دې بیایي، هلته یوټیوب ته دې بیایي. کله چې تاسې غواړئ په دې کې تغیرات راولئ، له هغه څخه وروسته تاسې راځئ په دغه اباوټ باندې کلیک وکړئ، په د درې ټکي نښانو باندې کلیک وکړئ په بخښنې سره. دلته په دغه ایډیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په ایډیټ باندې کلیک وکړ لاندې راسئ. کله چې لاندې رالاست دلته لینکونه دغه د لینکس لیکلی دی، په دې ایډیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په ایډیټ باندې کلیک وکړ دلته اوس تاسې مازې په دې اډ ویب سایټ باندې کلیک وکړئ، معنا اډ سوشل لینک. مازې په دې اډ سوشل لینک دلته یوزر نیم ورته انتخاب کړئ، دلته پلیټ فارم انتخاب کړئ، معنا ټویټر غواړئ اډ کړئ، یوټیوب غواړئ، ټیک ټاک غواړئ، هر څه چې تاسې غوښتل هغه دلته مازې نوم انتخاب کړه. هغه څخه وروسته یې دلته لینک انتخاب کړه، مازې په سیو باندې کلیک وکړه، هغه لینک به ستا په آی ډي کې دلته شو سي و خلکو ته. نو دا یو څو شپږ مهم سیټینګونه وو په فیسبوک کې ما ستاسې سره شریک کړل. هیله ده چې ستاسې خوښ شوي وي او زده شوي به مې وي. که بیا هم کومه ستونزه وه، کومه پوښتنه وه، کولی شئ د دې ویډیو په کمنټ کې بیا زما سره شریک کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.